وګورئ نن واورئ د میډیا دور دی حقایق نه پټیږي نن پرویزی فرقه او روافض فرقه د صحابه دشمنان او د نبی د حدیث دشمنان په یو صف کې ولاړ دي راشه نن ته نیټ کولاو کا وګوره هغه صفحات هغه پیجونه وګوره چې په هغې کې په ابو هریره رضی الله عنه پسې کنزل کېږي د صحابه او دشمنه ورته کنزل کوي د پرویزي بچی ورته کنزل کوي دا دواړه د صحابه او دشمنان دي دا دواړه د نبي د حدیثو دشمنان دي دا هغه د صحابي دشمن هم وایي دا خو د ابو هریره د بنو امیه دپاره حدیث جوړ کړي دي او دا د پرویزي چې د انګریز په دور کې غلام احمد پرویز یو کلیکټرو یو سرکاري افسرو او هغه په دین اړو پوهېدنه فاسق فاجر د دین دشمن د قرآن دشمن د قرآن نه جاهل د نبي د حدیثو دشمن هغه چې کومه پراپیګنډه کوي د هغه پراپیګنډه او دغه رنګه د صحابو د دشمن پراپیګنډه یو شان روانه ده دواړه د نبي د حدیثو دشمنان دي دواړه په یو صف کې ولاړ دي او شاته ورپسې څومره سیکولر دي بېدینه دي ملحدین دي زندقان دي ټول ورپسې شاته ولاړ دي مونږ واوره مونږ د هغه ابراهیم علیه السلام تاریخ مخې ته ایښی دی او زمونږ خوږ نبي په ملت ابراهیمي روانو واوره ګوره دا هغه عالم دی دا هغه د قرآن او سنت داعي دی د قرآن نه دا خبره زده کړې ده یو ابراهیم حکومت هم خلاف نمرود او بادشاه هغه مکمل دشمنی وکړله پلار مو سره دشمنی وکړله قوم مو سره دشمنی وکړله یوازې ابراهیم میدان کې ولاړو د دې ټولو مقابله وکړه نن هم عالم چې هېڅوک یې ملګري نشي او یوازې دا ولاړي او په دې صحیح منهج رواني د قرآن او حدیث او په دې مرۍ کې د سای دا قرآن بم بیانوي او دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم بم بیانوي د چا هغه پلار او نیکه پې دا دعوت نشي بندولی لږ په زوره انشاءالله ووایه غرمې خوب هم نه دی کړی لکه زما اواز خو ستاسو نه تیز دی لږ په زوره انشاءالله ووایه دا دعوت نه بندېږي دا د قرآن او حدیث دعوت به رواني انشاءالله تعالی دې باندې ډېرو کافرو د ابو جهل نه د ابو لهب نه د عتبه د شیبه عقبه ابن ابي معيط امیه ابن خلف ابی ابن خلف هغه کافرو نه راواخله تر روسو دور پورې ټولو پې سرونه خوږ کړه ټول د دنیا نه لاړه فنا الله رب العالمین ذلیله د دنیا نه رخصت کړه هماغه قرآن هم شته هغه زما د نبي حدیث هم شته الحمدلله په هره زمانه کې چې څوک د قرآن خلاف راوچت شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو خلاف راوچت شوی دی هغه وخت کې به یو څو چغې مغې ووهي یو څو کوکارې به ووهي د مرګ سره یې سمدس بلکې په ژوند کې م الله ذلیله کوي داسې خلک بس د دغه سره سمدس د فتنه ختم شي دفن شي او هغه قرآن او حدیث به مسلسل رواني تر د قیامته پورې انشاءالله تعالی تاسو لږ معلومات وکئ بعضې کسان چې نه پوهېږي سادهګانې دوه درې خبرو نه متاثره شي هغه وایي یاره فلانی پرویزی فرقه چکړالوي فرقه تمنا عمادي فرقه خلق د احادیثو نه اړوي په احادیثو کې خلکو ته شکونه پیدا کوي په امام بخاري رحمت الله علیه پسې د صحیح بخاري په احادیثو پسې خنداګانې او استهزاګانې کوي زه ورته یم لږ د حقیقت دنیا ته هم لاړ شئ د حقیقت دنیا ته هم لږ لاړ شئ د مکتبو ته ورشئ څوک چې دا بخاري چاپ کوي دوی ته د بخاري په چپای کې کمی راغی که نور هم زیاتې راغی هغوی نشي رسولی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی الحمدلله دا ختمیږي نه چې دا ختم شو بیا به دنیا هم ختمیږي په هره مدرسه کې وګوره تا ته به وایي په روز کالې په دور حدیث کې موږ سره سل طلبه او څه کالي او نیم سل طلبه دي همدغه صحیح بخاري مخې ته غوړولی الحمدلله بله مدرسه به درته وایي موږ سره په روز کال 1500 طلبه په دور حدیث کې څه کال 600 طلبه دي دغه صحیح بخاري مخې ته غوړولی ته دا نشي ختمولی ته به ختم شي نسل به دې ختم شي او دا ستا ټول پروګرام د زنادقو دا به ختم شي قرآن او حدیث نه ختمیږي الحمدلله دا به قایم او دایمي او چې کله د الله رب العالمین دا دین چې قرآن دی شرح د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی قرآن او حدیث نو بیا به دا دنیا هم نه وي